مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د منافقانو هغه اعمال درته بیان کړه چې د بني مستلق تر غزا د مخه کول، او اوس به د منافقانو هغه اعمال درته بیان کو چې د بني مستلق په غزا کې عملي کړه. اوس چې د بني مستلق غزا سوه او د اول وار د پاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووته، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکارا کوي چې د سورة التوبه په 28 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني کداغه منافقان ستاسو سره په لشکر کې ووزي، نو تاسو ته به هیڅ شی نه کی زیات بل فساد، خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسو په مابین کې چابوکی وکي په چغلیو او نورو بدوی سره. حال دا چې دوی بستاسو د پاره فتنه او بدی غواړي. نو منافقینو د بني مستلق په غزا کې دوه واره د خپل شریر نقشې د عملي کولو د پاره موقع پیدا کړ چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشانی په وجود راوړه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد بد تبلیغات شروع کړه. او اوس به دغه واقعات او حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي. اول، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق د غزا څخه فارغ سو او د مريسع پر اوبويه اړولې و، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو نوکر ورسره و چې جهجاه الغفاری ورته ویل کېده. دغه جهجاه راغلی غواړي چې د ساسخه اوبه واخلي. په دغه وخت کې یو بل نفر چې سنان ابن وبر الجهني نومېده او په انصارو کې د خزرج د قبيله حلیف و، دا هم راغلی د ساسخه اوبه اخلي. دغه دوه نفرو په مابین کې اختلاف پیښ شو، څو خبره و جنگ او حملو ته ورسېده. سنان ناری کړه: یا معشر الانصار، یعنی اې د انصارو ډلې مرا ګوري. او جهجاه ناری کړه: یا معشر المهاجرین، یعنی اې مهاجرینو کومک. هر یو د خپل طرفه څخه کومک غواړي. رښتیا هم دینارو تاثیر وکړ. مهاجرین د جهجاه پر طرف راټولیږي او انصار د سنان پر طرف راټولیږي. قریبه ده چې د انصار او مهاجرینو په مابین کې جنگ او لو فتنه جوړه شي. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر او تلوار سره راغلی. ویل د چې نږدې ده چې خلق په جنگ سره اخته شي. نو یا په قهر سره و فرمایل: ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه.
یعنی زه په تاسو کې موجود یم او تاسو هغه د جاهلیت کارونه کوئ. دغه د جاهلیت کار پرېږدئ، دا بدبویه کار دی. ورونو، دا چې یو څوک خپل قوم د خپل باطل کومک د پاره راغواړي، دا جاهلیت دی. او که قوم هم د هغه کومک په ناحقه او باطلو کارو کې کوي، دا هم جاهلیت دی. دا چې نن ورځ یو څوک د تمیز، فخر او تفرقه د پاره وایي زه د فلاني ځای یا د فلاني قوم څخه یم، دا هم د جاهلیت د کارو څخه یو کار دی. عزت او شرف په اسلام کې دی. عزت او شرف په علم او تقوا کې دی. په نسب او قومیت کې عزت نشته. شرافة الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. یعنی د انسان شرف په علم او ادب سره دی، نه په مال او نسب سره. یو څوک به خود مهاجر یا انصاری وي، یو څوک به خود د یوې منطقې او د یو قوم څخه وي. خدا شان د دې د پاره ذکر کیږي چې انسان په وپېژندل شي، نه د انسان د عزت او شرف د پاره. د مسلمانانو اصلي عزت په اسلام او تقوا سره دی، نه په وطن او قومیت سره. خو سبحان الله، شیطان وو چې په دغه لحظه کې پر دوی دغه تاثیر وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دعوها فانها منتنه. پرېږدئ دغه د جاهلیت کار، پرېږدئ، دا بدبویه کار دی، نتیجه بده ده. دغه قومیت او قوم پرستی پرېږدئ. دا چې یو هغه بل د قومیت په نامه په ناروا او باطلو کارو کې ځان ته ورنږدې کوي، دا کار مه کوئ. بلکې مسلمانان ټول سره ورونه دي. نو مسلمانان آرام سو او هر یو پر خپل طرف رهي سو. څرنګه چې عبد الله ابن ابي رئیس المنافقین هم په دغه لشکر کې موجود وو او په داسې یو موضوع پسې ګرځېدی چې د هغې په واسطه د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او تفرقه جوړه کړي. مګر په دغه وخت کې چې د جهجاه او سنان په مابین کې اختلاف پیښ شو، د ابي زوی نو موجود. او بیا په ورسته کې دا خبر دته وویل شو چې داسې او داسې پیښ شو. نو یو هغو کسانو ته چې د سره موجود و او ټول هم منافقین و، یو خبره وکړه. که څه هم په دغه وخت کې چې دغه خبره کول ټول موجود کسان منافقین و، خو بیا هم هلته یو ځوان هلک ناست و چې عمر یې 14 کاله و یا تر دغه هم کم و، چې دغه ځوان زید ابن ارقم نومېده او واقعي مسلمان و. په دغه مجلس کې فقط دغه یو نفر واقعي مسلمان و او نور ټول منافقان د ابي د زوی ډله و. نو کوم وخت چې عبد الله منافق ته دغه خبر وویل سو، د ابي زوی ډیره بده خبره وکړه. ویل آیا مهاجرینو داسې وکړه؟ موږ یې په خپل وطن کې وشړلو او پر موږ غالب سوه؟ زموږ په ملک او شار کې زموږ څخه بد راځي؟ زموږ پر احسانو یې سترګې پټې کړې؟ په والله زموږ او دغه وږو قریشو مثال داسې دی لکه هغه پخوا چې ویل سوی دی سپی دې چاغ که چې ودې داړي. دا ډېر بد مثال. او بیا یې وویل په والله که موږ بیرته مدینې ته ولاړو، هغه عزتمن به هغه ذلیل ځینې وباسي. چې د دې خبرې مقصد او معنا یې دا وه موږ اهل مدینه چې د عزت خاوندان یو او دغه مهاجرین چې ذلیل قوم دي. کوم وخت چې مدینې منورې ته بیرته ولاړ سو، نو به دوی د مدینې منورې څخه وباسو. بیا یو هغه ناستو کسانو ته وکتل، ویل تاسې یاست چې په خپلو ځانو مو دغه وکړه، تاسې په خپل وطن کې ځای ورکړئ، تاسې خپل مالونه ورسره تقسیم کړه. په والله که تاسې دغه خپل کومک د دوی څخه منع کړئ، دغه مهاجرین به وږي او فقیران سي او زموږ ملک به پریږدي. د عبد الله ابن ابي منافق مقصد دا و چې تاسې د مهاجرینو سره هیڅ کومک مکوئ، مالونه ورکوئ، کارونه. مهاجرین به وږي سي او مدینه منوره به پریږدي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، په دغه مجلس کې یو نفر موجود و چې هغه زید ابن ارقم و او واقعي مسلمان. د ایمان دا قسم خبرې نه قبلولې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دی وسی. نو یې خپل اکا ته دغه بیان وکړ او اکا یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه حال ورساوه.
په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله عباد ابن بشر امر ک چې د ابی زوی ووجني دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا عمر آیا دا ستا خوښه ده چې خلق بیا خبرې کوي او وایي چې محمد خپل اصحاب وجني مگر د کوچېدو غږ وک یعنی خلق په باریدو سره امر ک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د ابی د زوی د خبرو حال په داسې وخت کې ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او کوچ کولو وخت نو شپه، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دربار سي. دا ځکه که خلق دلته پاتې وي هغه د ابی د زوی خبرې نشریږي او د مسلمانانو تر غوږو ورسیږي، نو خود په نتیجه کې فتنه جوړیږي. نو د دې لپاره چې خلق په بل کار مشغول سي او ستړي سي دا خبره پټه پاتې کیږي او فتنه خاموشه کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچ او باریدو امر وکړي. لشکر هم د باریدو په کار مشغول سو او حرکت وکړي. څنګه چې دغه وخت د باریدو وخت نو او د مسلمانانو هم دا عادت نو چې په دغه وخت کې بار سي، خو نن داسې بیا وخت بار سو او رهسو. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه وو په تعجب کې سو چې دا وخت او باریده پوسو چې یو موضوع استه چابکسو او په لشکر کې ځان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساو. ویل یا رسول الله موږ داسې وخت را بار سو چې مخکې پر دغه وخت نه باریدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل آیا تا ته هغه خبره نه ده رسیدلې چې عبد الله ابن ابی کړی ده؟ اسید رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله هغه څه ویل دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دا هغه داسې اراده ده چې مدینه منوره ته ولاړ شي، هغه عزتمن به هغه ذلیل د مدینه منوره څخه باسي. اسید رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله ته هغه څوک یې کدي خوشوي چې دای به باسي، په والله دای ذلیل دی او ته عزتمن. او بیا اسید ویل یا رسول الله د سره نرمي کوه، په والله الله جل جلاله ته مشت په داسې وخت کې راوسته چې د قوم د تاج د پاره مریانی سره یو ځای کوله او دای داسې فکر کوي چې د پاچاهي تاج نیواسته. اوس خو لشکر تک کوي مگر بیا هم هغه د ابی د زوی خبر قرار په مسلمانانو کې نشریدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې په خلقو کې فتنه نسی جوړه امر وکړي چې وتک ته دوام ورکړي. دغه ټول ورځ تر ماښامه په لشکر تګ وکړي، بیل المانزه بل د هیڅ د لپاره نه درېږي. شپه هم تر سهار په تک پر تیر کړه، په دغه سبا ورځ هم پسې رهیدي تر څو چې لمر ډیر په عذاب کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر په اړولو امر وکړي. خلق مزکی ته لا نه ورسېدلي چې د ډیر ستړیا په سبب ټول بدسوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې لپاره وکړي چې خلق د ستړیا او د خوب په سبب د خبرو کولو لپاره وخت نه کی پیدا. اوس چې د ابی زوی منافق په دې خبر سو چې زید ابن ارقم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خبرې رسولې دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې ما هیڅ کله دغه خبرې نه دي کړې کوم چې تاسو ویل سوي دي. او ځینې انصار چې هلته حاضر و هغه هم ویل یا رسول الله شاید دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې نه وي پیات کوم چې عبد الله ابن ابی کړی دي، یعنی ممکن دغه زید ابن ارقم درواغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د منافق عبد الله خبري او قسمونه ومنل. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي زه دونه غمجن سوم چې دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابین کې په درواغ سره معرفي سوم. نو وایي د خپل ځای او کور څخه نه راوتل تر څو چې الله عز وجل د سوره المنافقون په صورت کې ډېر آیاتونه نازل کړه او دغه منافقان یې رسوا کړ.
الله عز وجل د سورة المنافقون په 9 او 8 نمبر آیاتو کې فرمایي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني دغه منافقان هغه کسان دي چې خپل ملګرو ته وایي نفقه مور کوي، خپل مالونه و هغو کسانو ته مور کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي، چې هغه غریب مهاجرین دي. دا د دې لپاره چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری سره متفرق سي، سره وپاشل سي، یوې او بلې خواته ولاړ سي. مگر الله عز وجل پسې فرمایي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. او خاص الله لرد د اسمانو او مځکې خزانه، مگر منافقان د الله پر رضاقیت نه پوهیږي. دغه احمق او ناپوه منافقان په دغه هم نه پوهیږي چې د ټول مځکو او اسمانو خزانه د الله جل جلاله په اختیار کې دي، او هغه الله جل جلاله یې مالک دی، رزاق او رازق دی جل جلاله دی. دا چې هر څوک مال لري الله جل جلاله ورکړي دي، خو غریبان یې هم وږي نه دي پرې ایښي. یقولون لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. منافقان وایي کچیر موږ بیرته مدینه منورې ته ولاړ سو نو خامخا به هغه ډېر عزتمن خلق چې کافران او منافقان دي د دوی په قول، دغه ډېر خوار او ذلیل خلق چې مؤمنان دي د مدینه څخه باسو. مگر الله جل جلاله فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني عزت خاص الله لردي او رسول الله لردي او مؤمنان لردي، مگر منافقان در رب العزت په عزت نه پوهیږي. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته یو څوک راولېږي، زه چې ورغلم دغه آیاتونه یې راته تلاوت کړه او ویل الله جل جلاله ستا تصدیق وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور مسلمانانو په حضور د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ غوږ ونیوي او وی فرمایل دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله د غوږ او د اوریدل سوي خبره تصدیق کړي، یعنی دی درواغ نه وایي، رب عز وجل یې تصدیق وکړي. دا خبر وعبد الله ابن ابي ته ورسېدی. ورونو دغه رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي یو زوی درلودی چې د هغه نوم هم عبد الله وو. دغه عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې د منافق عبد الله زوی وو، صالح او صادق مسلمان وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر اصحاب څخه وو، د هغو کسانو څخه وو چې وحی یې نشته کوله. دی رضی الله تعالی عنہ د پلار دغه ټولو کارو څخه بری او بیزار وو. هغه چې په دغه واقعا خبر سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله زه خبر سوم چې تاسو ما د پلار د وجلو اراده کړې ده، کته دا کار کوي پر ما امر وکړه، په والله سر به درته راوړم. زه پر دې بیریږم چې ته به بیل ما څخه بل څوک په دا کار امر کې، او بیا به ما نفس او شیطان نه پریږدي چې د پلار قاتل می دي د خلقو په مابین کې ګرځي، بیا بس ما څخه هغه نفر ووجل سي، نو به مسلمان د کافر په عوض وجلی وي او اورته به داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا وجنم یې نه بلکې نرمي او مهرباني ور سره کوم، ترڅو پورې چې زموږ سره پاتوي شملګرتیا ور سره کوم. او بیا دغه عبد الله رضی الله تعالی عنہ د خپل منافق پلار عبد الله ابن ابي پلار کې ودرېدی او د هغه پر ځګر یې تور ورکشه شول. ویل والله وجنم دي تبه مدینه منورې ته نسه راڅخه داخل او نه به مدینه ته پرېږدم ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نیوي درته کړي او دا اقرار ونکې چې ته ذلیل یې او محمد صلی الله علیه وسلم عزیز او عزتمند دی. کوم وخت چې منافق عبد الله ولید چې زوی جدي دی دغه خبره پرشتیا ورته کوي او د وجلو قصد کړی دی، ځای پر ځای ودرېدی او حرکت نه کوي.
څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې عبد الله خپل پلار نه پریږدي چې د مدینه منورې پر طرف لاړ شي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ورولېږي چې ما او عبد الله ابن ابی ته اجازه کړې ده چې مدینه منورې ته داخل شي. بیا نو عبد الله رضی الله تعالی عنه دغه منافق عبد الله پریښاوه چې د مدینه منورې و طرف ته د لشکره سره رهیوي. او دا خبر په ټول لشکر کې نشر شو چې منافق عبد الله ابن ابی دغه سی ویلی و او بیا خپل زوی نه پریښاوه چې مدینه ته داخل شي. نو خود دغه منافق حقد او حسد عناد او عداوت نور هم ډیر او زیات شو چې د هغه په سبب یو بل خطرناک واقعه او حادثه په وجود راوړه چې هغه د افک یا د لوی درواغو خطرناک واقعه ده. د افک واقعه په داسې ډول سره و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې عادت وو چې کوم وخت به په سفر تلی او غوښتل به چې د خپل ازواج مطهرات څخه په دغه سفر کې یو څوک ورسره بوزي، نو به د هغو په مابین کې قرعه کشي کول او د امهات المؤمنین څخه چې به د هر چا نوم راوختی هغه به ورسره بیول. د بنی مستلق په غزا کې حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې قرعه کشي په اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری و او په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د مسلمانو شذو د پاره په حجاب سره امر نازل شوی وو. نو د عائشه صدیقه رضی الله عنها د پاره یو کجاوه و چې دا رضی الله عنها به پاغه کې کښینستل او بیا به پر اوش ایښول کېده او پر کجاوه به پردې زړېدلې چې دا به نه معلومه ده چې په کجاوه کې څوک شته کیا. او دغه کجاوې د پاره موظف نفر و چې د لشکر د اړولو په وخت کې به کجاوه کښته کول او د لشکر د بارېدو په وخت کې به کجاوه پر اوش بارول، بیا به اوش په قافله کې برابر او رهي کوي. خو کوم وخت چې دغه عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین دغه خپل خبرو په واسطه ذلیل او شرمنده سو، نور یې هم حسد او عناد زیات سو. د الله جل جلاله قدرت دی تر دغه ورسته چې بیا قافلې نږدې و مدینه منورې ته واړول، نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کجاوه هم کښته سو او بیا د قافلې تر بارېدو د مخه حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د اوداسه د ضرورت لپاره د لشکر څخه یو څه لري ولاړ. البته داسې ځای ته چې د لشکر څخه ګوښه و چې نه هغه ځای د لشکر خلق لیدي او نه د هغه ځای څخه لشکر معلومه دي او تر ضرورت ورسته بیرته د لشکر ځای ته راغله. خو دلته چې وکتل هغه د غاړي امیل نو هغه د اوداسه په ځای کې شکېدلی و. نو دا رضی الله تعالی عنها بیرته وهغه ځای ته ورغله چې هغه امیل پیدا کړي. دغه امیل د جزع ظفار څخه جوړ شوی و. جزع په عربي کې ومرویو او ملغلور ته وایي او ظفار په یمن کې د یو ځای نوم دی، یعنی دا امیل د یمنی ملغلور څخه جوړ شوی و چې البته په هغه وخت کې به قیمت او ارزش هم درلود. او دا امیل د دې هم نو بلکې د رضی الله تعالی عنها د خپل خور څخه په عاریت اخیستی و. نو دا رضی الله تعالی عنها د هغه امیل په پیدا کولو پسې سرګردانه و او په هغه پسې ګرځیده چې دلته لشکر کوچ وکړي او بارس. هغه موظف نفر چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کجاوه پر اوش بارول هغه کجاوه بار کړ او دا یې خیال وو چې دا رضی الله تعالی عنها په خپل کجاوه کې موجوده ده. څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په عمر کم و او په بدن هم ډنګره و، تاسو ته خود مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالات د مخلا بیان شوی دي چې په نس هم نه وماړه. نو چاغشت کوم خواو نو دغه لږ عمر او ډنګرتیا په سبب هغه نفر چې د کجاوې د بارولو موظف و په دغه هم نسو په چې کجاوه خالده او بار یې کړ. همدارنګه هغه نفر چې د کجاوې په بارولو کې کومک کاوه که یو یا دوه نفر وای د کجاوې خالیوالی به حس کړی وای، مګر هغه نفر هم زیات و. دا یې نکړه حس چې په کجاوه کې څوک نسته. کجاوه بارس و او لشکر رهیس. کوم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل امیل پیدا کړي او بیرته راغله لشکر تللی، نو دې قصد وکړي چې دا باید پر دغه ځای پاتې شي
او هر وخت چې لشکر پوسی چې دا نسته بیرته ودغه ځای ته پسې راګرځي. عائشه رضی الله تعالی عنها وايي زه د عادت په انتظار کښېنستم چې خوب را باندې غالب سو او بده سو. دا نو د عادت بده پرېږده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت وو چې همیشه به د قافلې تر شا یو نفر پرېښاوه چې دا نفر به تر قافلې شو وروسته پسې ورهي او د قافلې تر شا به اړول. د دې نفر وظیفه دا وه چې د قافلې څخه به هر شی پر منزل یا پر لارې پاته سوی وو یا به لوېدلی وو یا به هېر سوی وو هغه شی به ورسره رااخیستی. په دغه ورځ او په دغه وخت کې دغه موظف نفر صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه او د قافلې تر شا را رهیدي. ځکه هغه بیا د قافلې تر شا او ډېر وروسته آرام کړی وو. ویلې ده چې یو انسان د قافلې څخه پاته دی. چې ورنږدې سو ویلې ده چې ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ده او وی پیژنده. ځکه د حجاب تر امر د مخه یې لیدلې و او پیژندلې. نو صفوان په لوړ आवाज وویل انا لله وانا الیه راجعون. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي په دغه استرجاع راويښه سوم او صفوان ویل یا عائشه الله دې در باندې ورحمېږي ولی پاته سوې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب ورنکړ. وای راويښه سوم خود د پښتني جواب ورنکړ. او صفوان رضی الله تعالی عنه ویل ولا حول ولا قوه الا بالله. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما تر د شریف او باعزت نه دی لیدلی. او شی راوستي هغه چوکي او دای په خپل لری ولاړ او ویل سپرسه يرحمک الله. ورونو صفوان د دې لپاره لري ولاړی چې دغه د اوښ د سپریدلو حالت هم ونه ویني. وای کوم وخت چې زه سپراسوم نو راغلی او اوښ رهیکي او ډیر تیز تګ کاوه څو په لشکر پسې ورسېدی. ورونو دغه واقعه تر دغه ځای پورې عادي او طبيعي واقعه ده. د صحرا او قافلو په ژوند کې دا شان هم پیښېدل او هم پیښ شوي وو. خلق پاک او ایماندار وو. حتی د جاهلیت په زمانه کې تعفف او پاکي د دغو عربو عادت وو. نو هیڅ په دې واقعه کې نه چرت واه او نه پزړه کې څور ګرځیده. بیا خاصتا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې ژوند کاوه لکه اولاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لکه پلار او ازواج مطهرات یې لکه منج. او بیا خاصتا صفوان رضی الله تعالی عنه په دین عبادت حیا او پاکی سره مشهور وو. دا یو عادي او د نظر وتلې واقعه چې پیښ شوه. هیڅ هم سر په ونه ګرځاوه. خو هلته یو د حسد ماروهلی موجود وو چې د بغض او عناد حقد او حسد زهر یې په بدن کې ایشېده او د خدای یو څوک غوښتي چې د خپل زهر پرتوي کې چې هغه د ابي زوی رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د پاتې کېدو واقعه ډیر ژر د ابي د زوی تر بې عزتۍ ورسته پیښ شوه. څنګه چې د ابي زوی یوازې دا نه چې منافق وو بلکې د منافقانو استاد او معلم هم وو او زړه د هغه بې عزتۍ په سبب د بغض او عناد څخه هم ډک وو. او دلته صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه ولشکر تر ورسېدی او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر اوښ سپره ور سره ده. نو دغه عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين ډېر خبيثه او معنا درلودونکې جمله وویل. ولستاسي د ملګری شزه د صفوان سره والله نه د دې څخه خلاصوي دي نه د څخه العياذ بالله. دا د افک خبره ده. دا خبيثه جمله د خبيث خلیه څخه د ام المؤمنین حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها پر شرف تعنو. د ابي زوی منافق دغونه وویل. مګر دا خبره د خلیه څخه وبلی خلیه ته او د هغې څخه بیا بلی ته نقلیده. لکه څنګه چې د ضعیف النفس خلقو عادت دی چې د یو کارګر څخه سل کارګان جوړوي. هر یو پر دغه جمله د خپل بی عقلتیا او بدبختی پر اندازه زیاتوب کاوه. په خپل عبد الله ابن ابي منافق په پوش پیچلې معنادار خبره وکړه چې د بدو الفاظو صراحت نو پکشه. مګر په دغه حالت کې چې د یو څخه وبل ته نقلیده خبره په صریح
او واضحه الفاظ بیانېده چې دا هغه افک دی چې الله جل جلاله په سورة النور کې ذکر کړی دی. افک وهغه درواغ ته ویل کیږي چې په انتهایی درجه کې د حقیقت څخه لري وي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي زه په هیڅ نوم خبره او نه چا سره ته ویل، خو کوم وخت چې دا رضی الله تعالی عنها د سفر څخه بیرته مدینه منوره ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغله، فورا مریضه شوه. فقط د بني مستلق څخه را رسیدوه چې ډیره شدیده مریضه شوه او دغه مریضي تر شلو ورځو زیات دوام وکړي. دا رضی الله تعالی عنها په هغه خبرو چې د خلقو په مابین کې نشریږي هیڅ نه ده خبره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما په ټولو حالاتو کې هیڅ تغییر نه لیدی، ټول ژوند پر خپل پخوانی حالت وو، صرف دونه فرق می حساوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پخوانی مهرباني نه را سره درلوده. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبر په نشریدو سره ډیر خپاو او ماته هم هیڅ نه ویل. په پخوا کې عادت وو چې زما سره به پسته او نرمي خبرې کولې، خاصتا په هغه وخت کې چې مریض بوم، مګر دا واریه هغه پخوانی مهرباني نه را سره درلوده. څنګه چې زما د مریضۍ په سبب زما مور هم را سره و، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کور ته راغلی فقط دونه به وویل څه حال دی، څنګه ده، کیف تیکم، تر دغه زیات نور څه نه ویل. خیر زه دغه د مریضۍ په حالت کې وم او په هیڅ نوم خبره چې خلق څه وایي او څه پیښه ده. څو مریضي مې یو څه سپکه شوه، نو یوه شپه د ام مستح سره د ادای حاجت لپاره مناسع ته ووتم. مناسع د یو ځای نوم دی چې اهل بیت کرام به د حاجت د رفع کولو لپاره و دغه ځای ته ورتله. تاسو ته معلومه ده چې په خوا د نن په کورو کې دغه ځایونه نه و لکه نن ورځ چې په هر کور کې د ضرورت د رفع کولو د لپاره ځایونه شته چې څوک حمام، څوک مکان، څوک بیت الخلا یا کناراب ورته وایي. په پخوا کې دغه ځایونه په کورو کې نه و، د باندې به وتل، هغه هم د کورو څخه لري. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د ضرورت لپاره د ام مستح سره د باندې ووته چې دغه شذ زوی مستح ابن ابي مستح د هغو کسانو څخه دی چې د افک په موضوع کې په صراحت سره خبرې کړې دي او واضحه الفاظ ویلي دي. او هلته پر لارې د مستح د مور پښه په خپل کالو کې بند شو او پر مخ غزار شو. نو د مستح مور وویل الله دې مستح هلاک کی، یا الله دې مستح وشوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ویل دا دې بده خبره وکړه، ته وداسې سړی ته شرا کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی او بدر ته حاضر شوی دی. ورونو مستح رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې په بدر کې اشتراک کړی دی او د هغو درجه خو تاسو ته معلومه ده، مګر شیطان اعوذ بالله منه چې پر سړی غالب سي هر کار پکوي. د مستح مور په تعجب کې سو چې عائشه رضی الله تعالی عنها څنګه د هغه دفاع کوي. نو د مستح مور ورته ویل ای خوري ته نه خبره چې هغه ستا په باره کې څه وایي؟ دی ویل یا څه وایي؟ نو د مستح مور هغه د افک د خلقو په خبرو خبره کړه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په هیڅ نه خبره او ام مستح ټول بیان ورته وکړي چې د مسلمانانو په مابین کې څه پیښه ده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په هیڅ نه خبره، مریضه او به خبره و. نو وایي والله د ډیره غم څخه د هغه خپل ضرورت لپاره نت لایس وای او نو لاړم، بیرته کور ته راغلم او دونه می وژړل چې د ډیر ژړا په خاطر قریبه و چې سینه می وچوي. ورونو اسلام د دشمنانو و د سیسو او بے ځای تبلیغاتو ته متوجه سي. د هغه وخت څخه تر اوسه پورې قسم قسم پروپاګاندا کوي، حتی چې زموږ مسلمانانو مور ام المؤمنین حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه درد او غم مبتلا او اخته کړه. دا هم د اسلام د دشمنانو یو دسیسه و. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پر هغه خپل مریضی می یو بل مرض هم زیات. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی نو ما ورته ویل
اجازه راکوي چې دا مریضي د پلار په کور کې تیر کم؟ اصلا زما مقصد دا و چې زه د هغو څخه دغه خبر په باره کې معلومات وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څخه د خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته ولاړم او هلته مې د خپل مور څخه پوښتنه وکړه چې اے مورې دغه خلق څه وایي؟ مور مې راته وویل لورې دا موضوع پر ځان سپکه کړه، په والله داسې ښځه نشته چې هغه دې پر خپل خاوند ګرانه وي او بونې دې هم ولري چې پر هغې دې خبرې ونسي. دا یې د مور د طرفه تسلا وه. اوس نو په دغه وخت کې خبر نور هم نشریږي او خلق خبرې کوي. د الله جل جلاله د طرفه هم وحی نه نازلېږي، وحی هم قطع دی. په دغه ټوله موده کې جبرئیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه راغلی. په دې کې هم الهي حکمت و او مسلمانانو ته عبرت او لارښوونه وه چې دغسې خبرې باید ونه کړي. یو پر بل یې باید د ښو ګمان وي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال ولیدی چې خبر نور هم نشریږي، خلق دا موضوع نه هیروي بلکې پر دغسې خبرو نور هم جرأت کوي او د خلقو خبرې هم نسي ردولای، ځکه کوم ښکاره دلیل نه لري او وحی هم نه ورته راځي. نو نه پوهېدی چې دغه موضوع په مقابل کې باید څه وکړي. یو ورځ خلق سر راټول کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی، په خطبه ویلو شروع وکړه. د خبرو په جمله کې دا هم وویل څه سبب دی چې ځینې خلق ما په خپل کورنۍ کې ازاروي او قسم په الله چې ما په دوی کې یعنی په خپل اهل کې بل خیره بل څه نه دی لیدلی، او دا خبره هم په یو سړي پورې تړي چې هغه زما د اصحابو څخه دی. په والله ما د هغه څخه بل خیره او شو اخلاقو بل شی نه دی لیدلی او هیڅ وخت زما د کورو څخه یو کور ته نه دی ننوتلی مګر زما سره، یعنی بل ما یوازې دی هیڅ وخت زما کور ته نه دی ورغلی او دا امکان نه لري چې زما په حضور دی داسې شی پیښ شي. دلته نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ چې د اوس د قبیله مشر او رئیس وو ولاړ او دا خو هم درته معلومه ده چې د افک د مسلې مؤسس او جوړونکی عبد الله ابن ابي منافق وو او هغه د خزرج د قبیله وو او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ د اوس د قبیله دی. کوم وخت چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ وفات او شهید شو نو اسید رضی الله تعالی عنہ د اوس د قبیله مشر وټاکل شو. نو اسید رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او ویل یا رسول الله دغه سړی چې تا آزاروي کله اوس د قبیله څخه وي موږ یې چاره ورکوو او کچیر زموږ د ورونو د خزرج څخه وي ته امر راته وکړه، قسم په الله دغه سړی د دې لایق دی چې غاړه په توره ووهل سي. یعنی هغه څوک چې ستا په شراب کې خبرې کوي هغه باید ووژل سي. د خبرو په مقابل کې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې د خزرج د قبیله رئیس وو ولاړ شو. ویل والله ته درواغ وایه، هیڅ وخت یې غاړه نه پرې کیږي. په والله تا دغه خبره نه کول مګر ته پوهېږې چې دا نفر د خزرج څخه دی. ځکه ټولو خلقو ته دا معلومه وه چې دغه خبرې تر شا عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین ولاړ دی. نو ویل کچیر دغه نفر ستا د قوم یعنی اوس څخه وای بیا دې دغه خبره نه کول. دوهم وار بیا اسید رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ په جواب کې وویل قسم په الله ته درواغ وایه، ته منافق او د منافقانو دفاع کوي. اوس په خپل د صحابه کرامو په مابین کې فتنه جوړیږي. دا هغه د انصارو مشران دي. ورونو ښه متوجه سئ دغه فتنه د دوی و مابین ته څنګه راغله او چا راوړه. د عبد الله منافق د تبلیغاتو تاثیر تر کومه ځای ورسېدی. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه فتنه ولیده صحابه کرام یې په بیرته تلو امر کړ او دوی صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکښته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې مشوره ورسره وکړي او دا خبره پای ته ورسیږي، خو هغه نور هم خبره په زیاته او توده شوه او قریبه ده چې د مسلمانانو په مابین کې شر پیښ شي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کوي چې څه باید وکړي. نو یې ودا علیه الصلاة والسلام ته هغه نږدې نفر را وغوښتل چې د اهل بیت څخه و. یو یې اسامه ابن زید
رضی الله تعالی عنه راوغشتي ځکه زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی په درجه کې وو. یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی سوی او تربیه سوی وو، او بل یې تر اسلام د مخه دغه زید په زویوالي نیولې وو. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سړی وو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران وو او پورا باور یې په درلودي. او بل یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوغشتي. دوی دوی سره یو ځای کړ او ول تاسو په دغه موضوع کې څه فکر کوئ؟ دا څنګه حالات پیښ دي؟ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ډیره واضحه او مستقیمه خبره وکړه. ویل یا رسول الله تا تخپل اهل شدر معلوم دي او موږ هم ستا اهل پیژنو. د هغو په باره کې بیل شوالی بل هیڅ شی موږ نه دی لیدلی. دا خبرې ټوله درواغ دي او پر درواغ غوږ مه نیسه. اسامه رضی الله تعالی عنه ټوله داسې خبرې وکړې چې مقصد یې دا و یا رسول الله ته په دې خبرو هیڅ مخه پکېږه او مه غوږ پر نیسه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ښځې ډېرې دي، یعنی که دلته تا ته کوم مشکل پیښ وي تا ته د دې سره ژوند کول ضروري او لازمي نه دي، مګر د انصاف په خاطر د هغه خادمه او منځ څخه معلومات او پوښتنه وکړه کم چې د حضرت عایشه رضی الله عنها سره ژوند کوي، ځکه خادمه همیشه د هغې سره په تماس کې وي. که کوم شی وي هغه باید په خبره وي. نو د هغې څخه پوښتنه وکړه، هغه به حال درته ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خادمه چې بریره نومېده راوغوښته او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ځینې وکړې. هغې ویل والله بیل شوالی می بل شی نه دی لیدلی، قسم په الله چې هیڅ وخت می بدینه د پکښ لیدلی. بیا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورولار سو او د بریره په وهلو شروع وکړه او ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رښتیا ووایه. هغه وایي په والله ما هیڅ وخت بدینه دلدله مګر یو ورځ ما وړه خشته کړه او بیا می د باندې یو کار درلودی. ما غوښته چې د باندې ولاړ سم. نو می ودې رضی الله تعالی عنها ته وویل پر دغه وړو پام کوه او فکر کوه زه ولاړم. دې هغه وړه هیر کړی و او پسنه راغله هغه وړه یې وخوړه. په ټول عمر می د عایشه څخه دغه یو خطا لیدلې ده، بیل دغه څخه په والله ما هیڅ بدی او شر نه دی پکښ لیدلی. دلته نو نسبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره پای ته ورسېده. دغه علیه الصلاة والسلام پنیز قصه واضحه او روښانه شوه. مګر خلق ډیر خبرې کوي او دا خبرې پر سړي تاثیر کوي او په خپه کیږي. خو دغه حالت بیا هم دوام درلودي. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته د تقوا، دیانت او توبه خبري وکړه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وايي زه په تعجب کې سوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر ما شک لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا عایشه ستا په باره کې ماته دغه او دغه ویل سوي دي، نو کتبریه الله عز وجل به هم تابریکی او کچيري او ګناه در څخه پیښه سوي وي د الله جل جلاله څخه د مغفرت طلب وک او توبه ورته وکړه. که یو انسان په خپل ګناه سره اعتراف وکي او بیا و الله جل جلاله ته توبه وباسي، الله جل جلاله تواب او رحیم دی، د انسان توبه قبلوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وايي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره راته وکړه د ډیره غمه او نا امیدۍ څخه مې پسترګو کې اوښکې وچسوي. نو مې خپل مور او پلار ته وکتل، ورونو دا هغه اشده سخته او مشکله مسأله او فتنه ده چې پر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تیر سوی ده، ځکه تعارض پر شرف سپکه مسأله نه ده. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته او خپل مور ته وکتل. اول آیا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نور کوي؟ جواب یې ووایست، وایي توبه وکړه. هغه ویل والله موږ نه پوهیږو چې څه ووایو. حتی مور او پلار یې د خلقو د هغه ډیرو خبرو په سبب
اوس چپ پاتې سوه ویل نه پوهېږو چې څه ووایو. کوم وخت چې حضرت عایشې دا حال ولیدی چې هیڅوک نسته چې د دې تصدیق او دفاع وکړي او دا هم ډیره موده په بېخبرۍ کې وه، نه چا پوښتنه ځینې وکړه، نه چا حال ورته ووایه، دفعتا او ناببره په دغسې موقف ګرفتاره سوه. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په والله زه پوهېږم چې تاسې دغه خبرې تر داسې اندازې پورې اورېدلې دي چې ستاسې په زړو کې قرار نیولی دی او تاسې د هغو خبرو تصدیق کوئ. نو که زه تاسې ته ووایم چې زه بری یم او الله شاهد دی چې زه بری یم، تاسې زما دغه خبره نه منئ، او کما په یوه شي سره اقرار وکئ او الله شاهد دی چې زه د هغه څخه بری یم، بیا یې تاسې منئ. یعنی که زه ووایم چې هو توبه مې ده، نو دغه زما توبه درواغ ده، ځکه الله جل جلاله خبر دی چې زه بری یم. او که زه انکار وکم تاسې یې نه منئ چې تاسې هم پر ما شکمن سئ، نو به څوک زما خبره ومني. په والله زه د ځان او ستاسې دپاره بل مثال نشم پیدا کولی بې له قوله څخه. جې رضی الله تعالی عنها کوشش کاوه چې د یعقوب علیه السلام نوم ور په یاد کړي، خو د ډېرې پریشانۍ او هغه درد او غم څخه چې وجې ته ورپېژ و د یعقوب علیه السلام نوم یې هیر سو. نو ویل زه د خپل ځان او ستاسې دپاره بل مثال نشم پیدا کولی بې له قوله څخه د ابي یوسف، د یعقوب علیه السلام نوم یې نسو ور په یاد. نو یې ابو یوسف وویل چې هغه ویل فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. یعنی نو زما کار صبر جمیل دی چې و خلقو ته هیڅ شکایت ونه کم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتاك المركز الصيفي فحياك أتاك